که هر چا په قرآن کریم کې ما ته د منظور تفسیر وښوده چې سبا یې مونځ 2 رکعته فرض، ماسپښین 4 رکعته فرض، مازدیګر 4 رکعته فرض، ماښام 3 رکعته فرض، ولې ښایي علی الاعلان په میډیا باندې به وایم چې زما نه ژبه پرې کړه. په دې ما سره بحث وکړه چې دنیا دې وچ کافر نه کړم چې کوم ځای کې ګیرېږي هغه حدیث منې. عجیبه خبره خو دا ده، عجیبه خبره دا ده، هماغه حدیث بخاري راغستی، هماغه سند د بخاري دی، دلته چې حدیث ستا د فهم نه مخالف دی تی نه منې، بل ځای کې چې ستا د فهم مطابق دی تی منې. دا ولې بیعت پېژنئ لاس چې د خدای پیغمبر داسې مرګ غواړي چې د لګیا یې موټرسایکل باندې د ګاډۍ کې راګاډېږي او دی سلو کې ورته منډه ورکوي د موټر ووهه دا شهادت نه دی، دا خودکشي ده. نن سبا خو چې رحمت سود بغلا کې مرشدي ته شهید دی اوسنو خبيثانو ته ګوره مه وایي ما ته وایي چې نه نه شک راغی چې هسې نه چې وحی خو به نه به ما بیا دې بېګا دې څه وړي بیا مې چا مخې چل که دلایل یاد کړه چې سبا دغه ټیک ټاک ټوله دنیا ګوري، دغه فیسبوک ټوله دنیا ګوري، بیا وایي چې څنګه مې درته پټ کړ. عصري علوم زموږ څه شی دی؟ زموږ ضرورتونه دي او دیني علوم دا زموږ مقصد